نو موږ هم د خپل منځونه داسې جوړ کو. ګوره دا خلک ناست مختلفه، څوک د 40 کال ولا دي، څوک 50 کال ولا دي، څوک 10 ولا 80 ولا 90 ولا مختلفه. موږ دا سوچ وکړو چې زما باندې لمونځ فرض شوی دی، دا غي ورځې څه تر اوسه پورې زما په مانځ کې فرق راغلی دی کنه دی راغلی. یعنی پروش کال چې ما کم لمونځ کوي څومره په توجه می کوي، په دا یو کال کې زما په مانځ کې څومره فرق راغلی دی. آیا زما په مانځ کې خوند پیدا شوی دی کنه پیدا شوی؟ د دنیا کار چې کو په هغه کې په یو کال کې موږ چې نسو ما هغه کار پرېږدو ګرځي. وای دا څنګه کار دي؟ زه مهارت نه سم اصله دا کار ما په سمجھ کې نه راځي، بل کاروبار شروع کړي، بل شی شروع کړي. لیکن یو لمونځ داسې دی چې په هغه کې موږ دا سوچ نه کوو چې پروش کال دا کال لمونځ زما فرق کړی کنه دی کړی، د سارو د ماپښین لمونځ فرق کړی کنه دی کړی. که چیرې د سړي فرق کړی نو هغه د الحمدلله وای شکر دی وباسي. که فرق نه کړی نو سوچ پکار دی چې د لمونځ کې زما فرق ولې نه راځي. 10 کال لمونځ کوم هغه لمونځ دی. نبی علیہ السلام فرمایي بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامه. نبی علیہ السلام فرمایي وای تاسې په تورو شپو کې په تاریکو کې په کثرت سره چې کم خلک مسجدو ته ځي هغه خلکو ته تاسې خوشخبری ورکړي، د قیامت د ورځې د پوره نور خوشخبری ورکړي. یعنی کم خلک چې په تاریکو په تورو شپو کې مسجدو ته ځي او په کثرت سره د مسجد عادي وي و دغه خلکو ته د قیامت د ورځې، یعنی قیامت په ورځ چې تورې شپې وي او تاریکی وي نو دوی ته د نور خوشخبری ورکړي. دوی دپاره به یو مخصوص یو خاص نور به وي د دوی دپاره. دا اوس په تورو شپو کې او په تاریکو کې په دا یخ کې لمونځ کول د مسجد طرف ته تلل دا څه معمولی عمل نه دی. الله رب العزت ته ډیر زیات خوش عمل دی. الله د دې په بدله کې پوره نور د قیامت په ورځ باندې ورکوي. او یو حدیث کې راځي لا يتوضأ احدكم فيحسن وضوءه ويسبغه الا لا يريد الا صلاة فيه تبشبش الله اليه كما يتبشبش اهل الغائب بطلعته. نبی علیہ السلام فرمایي وای کوم سړی چې او دس وکي او داس مانځه طرف ته راسي دا او داس وکي د مسجد ته د مانځه په نیت باندې راسي او بیا په ښه طریقه سره او داس وکي د آداب د شرایطو د دې خیال وساتي و د دوی اراده نه وي په مسجد کې صرف د مانځه اراده وي وای په دغه سړی باندې دومره زیات الله پاک خوشاله کیږي وای الله داسې خوشحالي ورته کوي د سړی ته دا کم سړی چې صرف د مانځه لپاره مسجد ته روان دی وای دغه سړی ته الله دومره زیات خوشاله کیږي لکه یو سړی چې تللی ورک سړی او بیا ډیر وخت بعد کور ته راسي هغه کور والا چې څومره خوشاله کیږي په هغه سړی پر اتک باندې وای الله دغه المنځه منځګزاره پر اتک باندې دومره زیات خوشاله کیږي لکه څنګه چې یو سړی ورک وي ډیر کلونه بعد کور ته اچانک راسي هغه د کور والا چې کم یو هغه ډیر زیات خوشاله وي نو داسې وای الله د یو منځګزاره پر اتک باندې مسجد ته الله دومره زیات خوشاله کیږي. نو دا مسجد ته راتګ په دې الله ډیر زیات خوشاله کیږي. الله ته ډیر خوش دی دا سړی کم سړی چې د مسجد عادي وي د مسجد عادي روایت کې راځي وای کم سړی چې توینه چې هغه د مسجد عادي وي د مسجد عادت وي مسجد ته ډیر زین وای دې د ایمان گواہی ورکړي چې دا مؤمن دی دا سړی. او یو حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وای حق تعالی شانو ارشاد فرمایي چې ما ستا په امت باندې 15 وخت لمونځ فرض کړی دی او ما د خپل ځان سره دا وعده کړی دی دا عهد می کړی دی کم سړی چې دغه 15 وخت لمونځ په اهتمام سره کوي په پابندۍ سره دا 15 وخت لمونځ کوي زه به په خپل ذمہ باندې د جنت ته داخلوم. یعنی الله یې ذمہواری اخی الله په خپل ذمہ جنت ته داخلي. او کم سړی چې د 15 وخت لمونځ اهتمام نه کوي وای داغه په ما باندې هیڅ ذمہ نشته وې غوړم چې وې بخښم او که عذاب ورک. یعنی د الله رب العزت په ذمہ کې سړی راځي الله د دې سړی ذمہواری اخی جنت ورکوم دې سړی تر الله بل غټه استی خو نسته په ټول عالم کې تر الله غټه استی نسته هغه د یو سړی ذمہواری اخی چې دا سړی ز په ذمہواری سره جنت ته داخلوم خو صرف د مانځه اهتمام دی کوي. اوس موږ د دنیا یو قانون دی
په دنیا کې کته ته یو سړی وای یو وزیر یا د دنیا اثر رسوخ والا سړی یا کم کار چې ته پکې په هغه کار کې هغه سړی ماهر وي هغه ستا سره قول وکي تا ته وای ته دا کار وکړه زه به په ذمہواري سره ستا دغه کار در کوم تر فلاني ځای پورې به دې رسوم یا فلاني کار به ستا در کوم نو ته یقین وکړه زموږ ډېر زر په هغه باندې یقین راسي چې دا سړی د دې کار والا دی او ډېره ټینګه واده یې زما سره وکړه نو موږ بیا هغه کار کوو چې ولې زما کار دی راکوي دلته احکم الحاکمین الله رب العزت دا وعده کوي زموږ سره د نبی علیه السلام په زبان باندې چې تاسو 15 وخت پابندي سره لمونځ وکړئ اهتمام وکړئ د لمانځه نو الله رب العزت په خپل ذمہواري سره سړی جنت ته داخلي یو څوک چې د الله په ذمہ کې راشي داغه د پاره جنت واجب دی ضروری دی چې هغه به خامخا د جنت زیارت کوي جنت به الله ور کوي ولی الله وعده کړی د قول دی د الله تاسو عام قول خو نه دی د نبی علی السلام په زبان باندې دی ضرور به د سړی ته الله جنت ور کوي یو حدیث کې نبی علی السلام فرمایي وای کوم سړی چې مسجد طرف تراشي بیا په شته طریقه سره او دس وکي صرف د الله رضا د پاره دا سړی لمونځ کوي وای دغه سړی صرف د نور اس غرضم نوي صرف د الله د رضا د پاره راځي د الله کور ته لمونځ کوي وای دا سړی د الله میلمه دی او الله رب العزت د قربه دی میزبان دی الله رب العزت وحق على المزور ان يكرمه الزائر او په قربه چې دی د میزبان چې ورته وای په دې باندې لازمه ده چې د میلمه خیال ساتي نو کوم سړی چې د الله کور ته راځي مسجد ته راځي دا چونکه د الله کور دی نو دا د الله میلمه شو دا سړی اوس په میزبان باندې په قربه باندې دا لازمه ده چې هغه د اکرام کوي او بیا زموږ اکرام چې دی هغه الله کوي الله چې د چا اکرام کوي دا هغه بیا په عزت کې نور ترقی راځي زموږ د دنیا یو قانون دی چې یو کور ته څوک راشي یو میلمه د لیر میلمه راشي نو هغه د کور والا چې هغه ګران میلمه وي د کور والا کوشش کوي چې د طبيعت مطابق شی ورته پیش کړي د مزاج مطابق خبري وکړي چې د ناراض نه سي د زما میلمه دی د عزت آخري کوشش دی کوي چې د ما څخه خو بده نسی نو د مسجدونو چې د الله کورونه دي او مسجد ته څوک راځي الله ضرور دغه اکرام کوي نو چې الله د چا اکرام وکړي هغه سړی یقینا هغه سړی ډېر خوشاله دغه په دنیا هم الله جوړي آخرت به هم الله جوړي یو حدیث کې راځي اتانس رضی الله عنه روایت کوي هغه الله رب العزت فرمایي چې زه یو ځای ته د عذاب لېږلو اراده وکم چې په هغه علاقه باندې په هغه کلي باندې زه عذاب راولم وای بیا دلته داسې خلک وینم چې هغه خلک مسجدونه آبادوي او په خپل آپس کې د الله د رضا دپاره محبت کوي او د شپې په آخري حصه کې استغفار کوي دا خلک و دغه خلکو په برکت سره هغه عذاب موقوفه کوم وی دروم چې دا خلک موجود دي لہذا په دغه ځای باندې عذاب نه راولم دا مسجدونه چې آبادیږي هغه په المنځو باندې آبادیږي هغه د قران په تلاوت باندې آبادیږي هغه د ذکر په حلقو باندې آبادیږي د تعلیم په حلقو باندې آبادیږي چې په کوم مسجد کې المنځونه وي جماعتونه غټ غټ وي تلاوتونه وي ذکر وي نو په هغه باندې چې بیا د مسجد آباد وي د مسجد خوشاله وي د مسجد څوک چې مسجد آبادی الله د دوی کورونه آبادی بیا چونکه ته د الله کور آبادی الله بستا کور ضرور آبادی سوال نسی پیدا کی سوال نسی کېدای چې یو سړی مسجد آبادی د کور دی برباد سي دا نسی کېدلی دا په تاریخ کې نه دی راغلی چې ته د الله د کور خیال ساتي د الله کور په اعمالو باندې آبادی او بستا کور ویرانی دا نسی کېدلی ابو درداء رضی الله عنه سلمان فارسی ته خط ولیکو په خط کې دا ولیکل چې ته اکثره وخت په مسجد کې تیروه ما د نبی علیه السلام څخه اورېدلی دي چې مسجد د متقی کور دی تقوا والا کور دی او الله رب العزت دا وعده کړی دا قول کړی دی چې کم سړی اکثره وخت په مسجد کې تیروي زه به دته راحت ورکوم چین سکون به ورکوم او خپل رحمت به باندې کوم په دې سړی باندې او د قیامت په ورځ د پولیس رات لار به ورته اسانه کوم او د قیامت په ورځ به خپل رضا ور نصیب کوم یعنی زه به د دې سړی سره راضي سم یعنی کوم سړی چې د مسجد عادي وي د مسجد کې اکثره د په مسجد کې وي دا سړی چې الله پاک څومره نعمتونه ورکوي الله خپل رضا ور نصیبوي راحت ورکوي چین سکون خپل رحمت باندې کوي د پولیس ورات لار چې کوم داغه ورته اسانه کی
او یو حدیث کې راځي وای کوم خلک چې د مسجد سره الفت ساتي د مسجد سره محبت کوي وای الله رب العزت د دې سره محبت کوي او کوم خلک چې اکثره وخت په مسجد کې تیری وای دا د مسجد میخونه دي میخونه کله چې وای د بیمار سي فرشتي د عیادت کوي وای د دې سړي ته فرشتي راځي د باندې پښتنه کوي لکه زموږ په خوا کې څوک بیمار سي عزیزان ورته راشي ملګری ورته راشي پښتنه باندې کوي وای د مسجد چې کم سړی په کثرت سره مسجد ته راځي جمعهونه کوي منځونه کوي دغه سړی چې وای بیمار سي فرشتي او پښتنه ته ورته راځي په د باندې حال اول کوي مش خو وینو نه خو فرشتي ورته راځي په حدیث کې راځي او کله چې په یو کار به روان سي په خپل کار به روان سي د مسجد عادي سړی چې مسجد کې اکثره وخت لري و د فرشتي د په کار کې د سره مدد کوي د سره تعاون کوي هغه کار ورته اسانه کوي او بل حدیث کې راځي و د مسجدونو د الله کورونه دي او څوک چې د الله کور ته راځي الله به ضرور دغه سړی خیال ساتي نو موږ کوشش دا وکړو چې موږ مسجدونه آباد کړو مسجد آبادیږي په لمانځه سره په جمعات سره او په نوافل سره او په مسجد کې بار بار راتلو سره دا مسجد آبادیږي دا مسجد به دعاوي کوي او الله ستا کور در جوړي ته د الله کور کامیاب کوي الله بستا کور کامیاب